آیا زموږ او د حیواناتو د ژوند هدف بیل ده؟ د انسان او حیوان ترمنځ لس فکري او فطري توپیرونه. 1. شعور. انسان حق لري استدلال کوي او د راتلونکي لپاره پلان جوړوي، خو حیوان د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر خپلو طبیعي سنو تکیه کوي. 2. اړیکې. انسان د ژبو له لارې خپل فکرونه بیانولی سي، خو حیوانات یوازې د غږونو، حرکتونو یا بویونو له لارې یو بل ته پیغام ورکوي. 3. اخلاق. انسان د ښه او بد ترمنځ توپیر کوي او اخلاقي ارزښتونه لري. حیوان بیا یوازې د غریزي فطرت له مخې عمل کوي او اخلاقي مسؤلیت نه لري. 4. اختراع. انسان نوي شیان اختراع کوي، ساینس او تکنالوژۍ ته وده ورکوي، خو حیوان د فطرت له مخې یوازې خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي. معنویت. انسان د روحاني ارزښتونو په اړه فکر کوي او د خپل ژوند هدف لټوي، خو حیوانات دا ځانګړتیا نه لري. 5. نظامونه. انسان ټولنیز نظامونه لري، لکه قوانین، اقتصاد او حکومت، خو د حیواناتو ټولنیز جوړښتونه ساده او فطري دي. 7. لاسته راوړنې. انسان هدف ټاکي او هڅه کوي چې خپلې هیلې او امیدونه ترلاسه کړي، خو حیوانات یوازې د بقا لپاره ژوند کوي. 8. لباس. حیوانات د خپلو فطري پوښو، غوښو، بڼکو یا پوستکو له امله لباس ته اړتیا نه لري، خو د انسان د عزت، شرم، حیا او شخصیت یوه برخه لباس ده. 9. خلافت. انسان که څه هم دومره فزیکي قوت نه لري لکه زمری، نه داسې تیز رفتار لري لکه پړانګ، او نه الوتلی سي لکه مرغان، او نه داسې زهرجن ده لکه مار، خو بیا هم د خپل فطري وړتیاو او د جسم فزیکي جوړښت له وجې د مځکې پر سر خلافت لري او پر نورو ټولو مخلوقاتو واکمن ده. 10. هدف. هدفونه. د انسان د ژوند هدف بیل ده، د حیوان د ژوند هدف بیل ده. آیا تاسې پوهیږئ چې دا توپیرونه، دا بیلوالی، دا فرقونه موږ ته څه پیغام لري؟ دا چې دا توپیرونه یوازې د قوت لپاره نه دي، بلکې د یو لوی مقصد لپاره دي. دا توپیرونه موږ ته دا پیغام راکوي عزیزانو چې د انسان تخلیق قصدي ده. دا توپیرونه موږ ته دا راښیي چې انسان یوازې د مادي ژوندون لپاره نه ده، بلکې د یو ستر آزمایښت لپاره ده. دا توپیرونه دا په اثبات رسوي چې انسان یوازې فزیقي بقا ته محدود نه ده، بلکې د یو لوی شي په انتظار کې ده. نو شاید چې عزیزانو موږ باید خپل ځان وپېژنو او خپل د ژوند د لوی هدف په لټه کې سو.